बुलबुलो मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना, पाकिस्तान में रहने वालों को बिजली और गैस है मना। सदर मुहतरम और जमा मुहतरम व मशरान व कशरान, पंजोस काल उशु चिस्तड़े शु दाला अजीम फजल और मेहरबानी दा चिपहेस हक वैना में सरफा नदा कड़ी। यौ शे पात्यो बयौ हदीस बांधे अमल चागा अफजलुल जिहाद कलिमत हक़्क़िन इंद सुल्तान जायर। जाबिर बादशाह ता यौ हक खबर कोल दा लोई जिहाद दे। अग हदीस बांधे अमलम अल्लाह द बुटो से पवख की पूरा करे दे। जमा जीदानो नन 14 अगस्त है और 14 अगस्त द पाकिस्तान द आजादाई वरज दा 55 काल उशु। उस पदगा वरज बांधे अल्लाह पाक पदे मल्क से मेहरबानी करे वा। अल्लाह पाक पेदा मेहरबानी करे वा चे दामल के द अंग्रेज ना खलास करो और मुसलमान ते पलास के वर करो और आगाज द आजादाई द शेखुल हिंद करे हो। आगाज द आजादाई मौलाना मदनी करे हो। आगाज द आजादाई मौलाना अबुल कलाम आजाद करे हो। आगाज द आजादाई मुफ्ती किफायतुल्लाह करे हो। आगाज द आजादाई द अंग्रेजानो द वरकोलो आद देवबंद नशवे। बिया पे खबर के आगाज द आजादाई मुफ्ती अब्दुल रहीम पपलजई मुफ्ती अब्दुल कयूम दी कड़े। द अंग्रेज द लानत ना अल्लाह दामल खलास करो और मुसलमान ते हवाला करो। अंग्रेजान चितल द पाकिस्तान मुसलमानानो वर्ता वेली चे खपके गई मां स्तासु अर्स द मुंग बसरो चिशम संग चितासु गड़ी गई दासे बमुंगम गड़ी। संग चिस्तासु खजे मेहमाने बदलता गड़ी दी पकलबुनु के दासे बजमुंग खजिम गड़ीगी। कम आराम तो बुना चितासु पदे द्वदरे सवकाल के दल तकड़ी दी और टोल आराम तो बुना मुंग याद कड़ी दी और दा बकऊ नन बेगाल बकीगी कना है बंग बंग मकवई नन बेगाल बकी चा उगदी उगदी पुकाराई जोड़ी कीड़ी दी पडीन प्लाजा बांधे द यवी जड़ा द प्लास्टिक को यो गुडाई जोड़ा कड़ेदा पडीन प्लाजा नवागदा अबल और अजरा से दादा के दादा नागा प्लास्टिक गुडाई ची में अबल और जुली दा उस चे दे कलु न कमाल कान परुना रा से रा रवान दी और नन रा रवानो नन बेगाला ब तशरीफ पे खबर तरोड़ी नो अगीम जान सरा
په ډیټسنو کې دمان کې نولې دي او مغه چل ورته لکانم کوي. د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي، که خزم دویم سړی ته ودیږي، که خورم بل و سړی ته ودیږي، ولې ګډېږي؟ تاسو ذلیل قوم نه به دا ذلت نه وځي، دا ډمتوب او کنجرتوب به تاسو پرېږدئ نه. واورئ، په خدای قسم درته خورم چې د اسمان ارادې ګوره دې پاکستان ته ښې نه دي. د اسمان ارادې درته ښې نه دي. دوه کاره وکئ، د عیاشۍ مرکزونه ختم کئ، ښځې کنټرول کئ، ښځې په کور کې کېنوئ او د امریکې پوجا پاټ پرېږدئ. که نه آسماني به د حضرت نوح علیه السلام غوندې طوفان در باندې راشي، تباه به شئ، جاړئ به، هغه عمري زندگی چې کومه ده اب هم تباه شي. نن د جشن پاکستان په ورځ باندې د الله شکریا ادا کول پکارو چې مونږ د انګریز لعنت نه خلاص کړو، او که د الله د قانون مقابله پکارو. څه پکارو؟ نن پکار داو چې تھرو آؤٹ پاکستان چې دی خدای ته په سجده پروت وې چې یا الله تا د انګریز د لعنتي قانون نه مونږ خلاص. نن انګریز قانون ستا په پاکستان کې وګوره، په 55 کاله کې یوه فیصله ستا په ملک کې د الله په قانونو نشوه. تاسو ووایئ چې د الله قانون موجود دی، الله لوی دی که لاډ میکالې لویو؟ نه، لاډ میکالې زمونږ د مور میړه وکړه. د لاډ میکالې جوړ کړی قانون نن ستا په ملک کې پې فیصلې کیږي، او په 23 کاله کې محمد رسول الله جوړ کړی قانون د خاورو لاندې پروت دی. دا ذلیل قوم چې مردار شي، ناول دا د ښار خلک ملا یو سلور ملوانې مونږ کور کې راغلی دي، دا ښاریان وایي بجلیګر ملا ساڑے پیچھے چیس کے مار دے، چیس کے نہیں مارنا توڑے. نن زمونږ د پښتنو خانان چې دي، خانان نه ده، خر زامن. خان خو به هغې ته وی پخوا چې 10 کسه به په درستخان کې ناسته او 10 به پاسېده. نن خان په بازار ته راوځي، د پردي دکان کاوه چې راغوښتي دلم یو پیاله ورکړي، داسې به ګوري، او چې په لاره رواني که نه داسې به ګوري. هغه ورځ یو ما ته وایي پلاني ځای ته تللی وم، دا چڼي مڼي ملته ډېر وو، چڼي مڼي ملسه ویل چڼي مڼي. ما لعنت ستا په دې خوله شه چې دا خبره دې وکړه. کوم هلک چې په کالج کې سبق وایي هغه ته سټوډنټ وایي که نه؟ د لاډ میکالې انګریزي چې ABCD وایي او 1 2 3 وایي هغه سټوډنټ دی، او چې څوک قال رسول الله وایي هغه چړې مړې دی. دا مردار چې مړه شي دی ټولو ملیانو او طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کېږي او دوی مردار شي، په دې خوله کې ورته متیازې کوي. چینی مینی د انګریز قانون چې وایي هغه سټوډنټ دی،